السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. محترم ستنه کړې ده چې په کابل کې مو مځکه رانیولې ده. نو دا مځکه چې مو رانیولې ده دغه لپاره سره مو داسې خبره وکوله چې په 3 میاشتې کې به دا مځکه ته موږ ته راسپینوې. په دې مځکه باندې وایي دعوه وه، نو که دا مځکه ته موږ ته راسپینه کړي په 3 میاشتې کې صحیح ده، که نه بیا به پر 2 لکه باندې به 50,000 روپۍ موږ ته مثلا راکوې. نو اوس نو وایي دا مځکه نه شوه سپینه، اوس زموږ 4 لکه روپۍ حصه کېږي. نفر وایي 2 لکه روپۍ به درکړم 2 راپرېږده. محترمه دغه بیع مو دغه سودا مو له لویه سره فاسده وه، ځکه په بیع کې که داسې شرط کښېښول چې هغه یو له طرفینو ته ګټه کوي هغه بیع فاسده ده. دا چې تا دا شرط پرېښی چې په 3 میاشتې کې راسپینه کړه، که نه شوه سپینه بیا به ما ته پر 150,000 روپۍ راکړې یا به 2 راکړې ځکه تا زما روپۍ بندي کړي دي. محترمه دا پیسې چې تاسو واخلئ دا باندې مغاړې بندې دي لکه د سود داسې دي. البته یو سړی یو ځای رانیسي، هغه ځای شکمن وي، بیع سره وکړي، نو ورته ووایي چې په دونه وخت کې زه اختیار لرم، که تا دا وخت خلاص کړم ځکه به زما شي، که نه ما ته خپلې پیسې راکړه. دا چې اوس تاسو په ما باندې کوم معامله راځي دا خو له لویه سره بیع فاسده ده، فسخه راغله. نو نه ته حق د زاید روپو لري چې ځینې واخلې، نو که ځینې واخلې درته حرامې دي، بیا یې فقرا او مساکین ته ورکوې. دا چې ته زه له دوبۍ ورغلی مصارف سوي دي مصارف په لازم راځي. نو که اوس دا مځکه ستا څه وای، په دې مځکه کې 2 لکه ډالر تا ګټلي وای، نو خو هغه سړی بیا نه په راغورځېدی چې ګوره دونه ګټه دې وکوله، نو هېڅ نو ما ته هم ځین راکړه. دا خو په تجارت کې ګټه او تاوان لازم راځي. یو وخت سړی ډېر مصارف وکړي، ډېر ځایو ته ولاړ شي پیسې خو لیکن تاوان وکړي، بل وخت د کور په مخ کې ګټه ورته راشي. نو محترمه که اقاله شي هم دا زیادت پیسې اخیستل د حرامې دي، که فسخه شي هم حرامې دي. شرح مجلة الاحکام صفحه 95 ماده نمبر 196 فصل فی الاقاله. او دغه رنګه بحر الرائق چې شپږم صفحه 104 باب الاقاله. او دغه رنګه فقه البیوع صفحه 881 مباحث نمبر 391 البحث الثامن دې ته پر وضاحت ورکړی دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.